فکر کوم چې هغه به اوس هلته وي. هغه مېرمن سره نه ده؟ هو خپله ده. راځئ چې ازار ورکړو تر څو عقل په سر کې راشي او پوه شي چې توهین څه ته وایي. ښه نو څه وکړو؟ نه په تا باندې څه شوي ونجلې لکه چې عقل دې له لاسه ورکړی. سنان پوک راشه. ورو ورو خبرې مه کوئ. تاسې ولې خاندئ؟ څه کوئ؟ ولې مو دروازه تړلې ده؟ دروازه خلاصه کړئ. تاسې کوم اواز اورئ یا چې کومه کفتره غمغم کوي؟ راځئ چې ځو. دروازه خلاصه کړئ. ومې ویل دروازه خلاصه کړئ. ستاسو دا کار ډېر احمقانه ده. ما مجبوره کوئ چې کوم کار وکړم دروازه خلاصه کړئ. توبه خدای توبه. څوک شته؟ امبره آی پری. ټول تللی دي. یو کس خو هرومرو باید پیدا شي که تر سبا دلته پاتې شم یخ به مې وهي او مړه به شمه. زه چېرته یم؟ فکر وکړه چې خپله ځاله کې ښکلی کې وترې. سنان کولی شي ووایي ولې دروازه تړلې وه؟ چا دروازه تړلې وه؟ صبر چې فکر وکم هغه څوک کیدای شي. زه څه پوهېږم ته د هغه کس نوم راته واخله چې سزا یې ورکم. اوس خو مې کوم څه په یاد نه دي خو که مې په یاد شول حتما درته وایم. سمه ده نو لږ زر کوښښ وکړه چې په یاد یې راولي چې هغه کس پرته له جزا پاتې نه شي. حالا نو تاسې هم دننه لاړ شئ. هوا هم ډېره سړه وه. خدای دې وکړي چې دا نجلۍ ناروغه شوې نه وي. مېرمن ښوونکې هیله کوم مېرمن ګور تاسې ونه وایي. په خدای چې قیامت به شي. مخکې له دې کار نه مو باید فکر کړی وای. موږ تېروتنه وکړه ته دا کار مه کوه. هر څه چې وایي موږ یې کوو. سمه ده زه څه نه وایم.